چې کله یو سړی منځونه کوي روزي نشي دعوتونه او حجونه او ګیره پرېخه او پړګي والے او دا خو چې د کافر په صف کې ودرېدو رسول الله فرمایي چې د حکم د کافر دی که ودی وجل دا مردار دی او کتی وجل شهید شوی کمال دی ورنه واخصو اسلحه دی ورنه واخصو ګوردا سره پر غنیمت ساسو د فهم د پر ځای مثال ذکر کوم به په دې باندې هر سړی باندې سوچو اسلام دې نشي ولې چې سړی دې منځونم کوي درسونه دې کوي پړګی دې تړي او حج دې کوي او صدقې دې کوي روزي دې نشي قیام الليل ولې د کوپر په خوا کې اوړم راوړم سولېګم رسولېګم مالته اخلم او دې جب کې اوشم بلډینګم کورونه به جوړوم هلکه زمو مسلمان هم دا اسی دروغجن سړی دی دروغ وای اې دې مثال په واقع نفس الامر کې دې چې لکه او داس یو سړی او داس وکړي چې معمولی غو هوا ته لاړه دا او داس چې دا خو مونږ وکي لیکن دنه واقع شته ماتون کې شته چې دنه لک حواله اړه سم خیال او داس ما شو کنه شته کدا سړی دا خبرو کې چې لکه ما په شامپو باندې د مخ منځلو په صابون باندې مې د لاسونو منځلو دا کیمیو منځلو ډېر زور مې کړی دی مونږ ورته چې ارشد کړي هغه دې کړی دی خو چون کې سره معمولی غو حواله اړه دستا او داس ماده د اسلام دینم د قشه مثال لري لکه او داس کمن چرته لا اله الا الله وې د کفر په خوا کې بيدونه سولېګو کمن انت سولېګو زمنګ به د صورت حال لکه څنګه چې د عباس فیصله وکړ رسول الله دې شړې کې به ایمان نشي پاتې کېږي اسلام چې موږ راوړو ایمان چې راوړو داسې نواقض لري توجه تقریبا په یو درشینو باندې اسلام بربادي کی څو شینو باندې ځان سره وشماري اولنې چې کله انسان کفر او شرک وکړي د دې شړې ایمان او اسلام برباد شي دویم چې کله سړی دا و چې موږ د بندګۍ کوو هغه دغه بندګۍ کوي هغه دغه بندګۍ کوي رب العالمین لرسیږي د دې سړي کفر اسلام برباد شو کفر راغی سوره هود سوره زمر کې الله په رد کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق او خلق الله د مخلوق ما بین کې فرق دی دریمه خطرناک خبره ده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی چې کله یو سړی مشرک له مشرک ونه وي او کافر له کافر ونه وي دا سړی په خپل هم کافر شي د سمو وایي چې زمونږونه کوو زرو شي نسما او ستا په خوا کې مشرک تیریږي او کافر تیریږي او ته داغه دفاع سبا کې چې نه دا خوري بزرګ سړی دی او پرونم دا په جمع کې حاضر او دا حج نه بګی لاړو پلاني لا نو اهل علم فرمایي چې کافر او مشرک له چا مشرک ونه ویلې دا سړی د ایمان نه خلاص دا دومره خطرناکه مسله څلورم په دې باندې سړی کافر کېږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دینونه غړي لکه دا دین د نبی کریم علیه السلام خاص ناقص دین دی پلاني پورا کړی دی پلاني پورا کړی دی پلاني او پنځم چې کله سړی د اسلام سره بغض او ورانه ولري دی سړی ایمان پرې خود د سړی کافر شي شپږم چې کله یو سړی د اسلام پر استهزاء وکړي د اسلام د دین پر ټوکې او ملنډوږي او قران پر او موږ پر جمعات پر ووم چې کله یو سړی سحر کوي په دینت باندې چې دا حلال دی قران کې الله فرمایي دام کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي داغه معاونت وکړي داغه تایید وکړي دا سړی د ایمان نه خلاص او دا کافر نه هم چې کله یو سړی هغه د شوی د پلانې سړی چې به دا خیر د دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمان هم د مونږ دین کې اداره رسیدلې دي ټول مسلمانان یو نبی کریم علیه السلام رب العالمین فرمایي تر مرګ پورې ته بندگی کوو دا په کې رقم ځنه ورسېدو رسول الله څومره عظیم شخصیت دی هغه د مونږ کې وداري مونږ نه کوي اکثر خلک یې زمونږ پلانې سره رسیدلې دي مونږ ضرورت نه لري او لسم چې کله سړی د اسلام نه اعراض وکړي دا کافر ایو لسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی غیر الله له سجده کې سجده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغی نو بس دا ټول مسلې په سلام باندې ختم کړي سجده مجده به واجب الله لکو بل چاله نه به کو دولسم چې یو سړی قران راواله هغه په دې ګندګي کې وغورځي د پاسه به تشمی تیز وکي یې په لته باندې وای به سړی کافر دی دیار لسم چې کله یو سړی زنا کوي خو په دینت باندې شدا مال حلاله ده حلاله کار د ګناه کوي او ځان له حلال غني ګوره دا کافر دی لیکن کې سړی ګناه کبیره وکړو حلال نه غنل ځان ملامت غنو بیا به دا ګناګاری کافر بنئ او څوار لسم اهل علم فرمایي چې یو سړی د شیخ د ولر چې بالکل زما لپاره رب نشته معبود نشته او زما رسول پښتنه نه کوي دا سړی هم کافر او پنځم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین دا تر وخت پورې غني مړ د الله کو سوال د غلانه په غلاګر نه په وخت کې چې رسول الله وس حبس کو بس دا سړی کافر شپاړسم چې کله انسان د شي عقیده ولري چې دا عالم حادث دی دا حادث نه دی دا قدیم دی او په خپل پیدا شوی لکه دهرین عقیده ولسم چې وسړي دوی اجتماع چې وسړي د شي عقیده ولري ولسمه د شي عقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی بلکې رسول الله د ځان جوړ کړی دا شرم کافر دی دا څومره خطرناک خبره ده اتلسم اهل علم فرمایي سړي د ملائکه بارک د شي عقیده ولري چې دا د الله نورین دي ام کافر
او نو نسم چې محمد رسول الله نه ملګرو بارکه سړی د کوپر عقیده ولري لعنت قرباني وای په صحابه. امام مالک رحمت الله علیه فرمای وې چې کله په سړی باندې شپه تیر شو او صبح صادق قربان راغی او د یو صحابي سره د زری په اندازه کې د پزړه کې ورانه و چې ابو بکر دا رقم ترې عمر دا رقم ترې معاویه دا رقم ترې پلانې دا رقم وې دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره کافر شو. او شلم چې کله سړی په قیامت باندې ایمان نه وړي. یوشته محلل مدا خبره ذکر کړی دا چې د قران په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در سړی کفر ثابت شو. دویشته علماء دا خبره ذکر کړی چې سړی د ایمان په نعمت باندې ناشکری وکړي. درویشتم خلکو دا خبره ذکر کړی دا چې سړی د اسلام د ایمان په زوال باندې ونی یریږي چې دا بسمانه ختم شي. او څلورشتم مؤمنانو له ضرر ورکول د سړی ټول اعمال بربادي کافر کیږي. پنځوشتم چې کله سړی په اسلام باندې ناشکر شي. او شپږوشتم چې د اسلام د زوال یره ورسره نه. او وشتم چې مسلمانانو له ضرر ورکوي. اتهشتم رسول الله فرمایي چې د خلکو په وړاندې یو عمل کوي چې ځان له بل عمل کوي د ټول عملونه الله برباد کوي. نه وشتم چې کله یو سړی د اسلام د مسلمانانو د بچیانو په سي د مسلمانانو په سي اسلحه راوالي د دشمن په تایید کی. او دیرشمه د يهودو نصاراو سره دوستانه یو دیرشم د هغه سره مشابهت دا یو دیرش کارونه چې کله انسانو کړه د سړی د ایمان نه خلاص. نو رسول الله ورته ویلي وته اگر که ایمان راوړې پټه خود کوبر په تایید کې ته ولاړ تعالی ترک درکول پکار دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې کچیر د زره کوبر په خوا کې ودرېدم او قران کریم ما په خپل سر باندې ولې ځکه هغه